السلام علیکم دوستانو. د خوشحالۍ خبر د افغانستان او د زمبابوې ترمنځ 2 ټیسټ او 3 شل ورځې سیالۍ په تلویزیون خپریږي. دا چې په کوم تلویزیون خپریږي ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د 2 ټیسټ او 3 شل ورځې سیالۍ د لباس عمومي ملاتړ کوونکي د خپراوي قانوني حق ملي تلویزیون ترلاسه کړل. د افغانستان کرکټ بورډ او ملي تلویزیون ترمنځ له زمبابوې سره د راتلونکي 2 ټیسټ او 3 شل ورځې سیالیو د لباس عمومي ملاتړ کوونکي مین جرسي سپانسرشپ د حقوقو ترلاسه کولو په موخه تړون لاسلیک شو. همداراز د افغانستان دننه د یادو سیالیو د خپراوي حق میډیا رایټس د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ترلاسه کړل. ټاکل شوې ده د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د افغانستان کرکټ بورډ په کوربتوب سره 2 ټیسټ او 3 شل ورځې لوبې د متحده عربي اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې د راتلونکي مارچ میاشتې په 2 نیټه پیل سي. د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې به دوام وکړي. دا د افغانستان کرکټ مینوالو دپاره د خوشحالۍ خبر. که مو دا خبر خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.